د آی سی سی په نوې درجه بندۍ کې افغانان په کوم مقام کې دي؟ نوې درجه بندي په کوم اساس شوې ده او کوم افغان لوبغاړي پکې لومړی ځای لري؟ داسې یو نوی لوبغاړی پکې لومړی ځای لري، هېڅ به یې فکر ونه کړئ. ګلنو دوستانو، کوم افغان لوبغاړي په لومړي مقام کې دي او کوم لوبغاړی نوی لوبغاړی په دې مقام کې داخل شوی دی؟ ګلنو دوستانو، مخکې د ویډیو له کتلو څخه زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. ګلنو دوستانو، د آی سی سی په ټي 10 رینکینګ کې نوې درجه بندي اعلان شوې ده. د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی نوې درجه بندي اعلان کړې چې په دې درجه بندي کې د اسیا، افریقا او اروپا له مختلفو هیوادونو څخه تکړه بااستعداده په 3 فارمټونو کې لوبغاړي ورو شوي دي، چې لومړی یې د بالینګ سایډ دی، دویم یې د بیټینګ سایډ دی او دریم یې چې د جانبه یعنی آل راونډر رینکینګ ورته ویل کیږي. لومړی به درته د بالینګ رینکینګ د فارمټ اعلان کو چې کوم لوبغاړي پکې مخته شوي دي او د کومې هیوادونو څخه دي. لومړی سر کې د افغانانو افتخار ښاغلی کیفتان، د تیر وخت کیفتان ښاغلی راشد خان دی چې په بالینګ کې په نړۍ کې په شلاوریزو لوبو کې لومړی مقام لري. دویم هغه څوک دی چې دوم ویاړ افغانستان ته راوړی دی او هغه څوک دی چې په نړۍ کې ډېر کم عمر کې مختلفو لیګونو کې ولوبېده، هغه به وي مجیب الرحمن زدران. دریم د درجه بندۍ کې چې د بالینګ سایډ کې چې د میچل سنټارا دی. څلورم چې دی هغه عماد وسیم دی. پنځم چې دی د پاکستان څخه دی، هغه هم عماد وسیم دی، ځکه چې 2 عماد وسیمه دي، یو په انګلستان کې لوبېږي او یو هم د پاکستان په لوبډله کې لوبېږي. شپږم چې ده ډایل دی چې دی له ساوت افریقا څخه دی. اووم چې دی عادل رشید په نوم دی، یو نړیوال لوبغاړی دی چې په بالینګ سایډ کې 2 مقام لري. اتم بیا هم پاکستانی شاداب خان دی چې پاکستان اتم لوبغاړی شاداب خان په اتم پوزیشن کې ځای لري. دوم به درته بالینګ بیټینګ سایډ اعلان کو. په بیټینګ سایډ کې بیا له موږ څخه پاکستان لږ څه مخکې دی. لومړی سر کې د بیټینګ سایډ کې لومړی بابر اعظم دی، دویم چې دی آرون فینچ دی، دریم چې دی ډیوډ میلن دی، څلورم چې دی کولین مونرو دی، پنځم چې دی ګلین میکسویل دی، شپږم چې دی لوکیش راهول دی چې له هند څخه دی، شپږم مقام لري. او اووم چې دی داس هم له ګریسګل د غوره ډلې څخه دی ایون لیویس دی چې دا د ویسټ انډیز څخه دی. اتم چې دی بیا د افغاني ګریسګل چې ورته ویل کیږي او د افغانانو افتخار چې دی او دوی په لیګونو کې ډېره ښه لاسته راوړنه درلودله. نو په اتم مقام کې چې دی حضرت الله خان زازی دی چې په اتم مقام کې ځای لري. هغه نه وروسته الراونډر رینکینګ کې چې کوم بیا هم درته درجه بندي اعلانوو. په الراونډر رینکینګ کې لومړی د افغانانو افتخار خوشحاله څیره محمد نبی دی چې په ټوله نړۍ کې په الراونډرانو کې لومړی ځای لري. دوم چې دی ګلین میکسویل دی، دریم چې دی سین ویلیامز دی، څلورم چې دی ریچارډ دی، پنځم چې دی روحان مصطفی دی، د هم له اماراتو څخه دی، او شپږم چې دی محمود الله دی چې د بنګلادیش د لوبډلې څخه دی، او اووم چې دی کولینس اوبیو دی، دا هم ډېر تکړه الراونډر دی که د بالینګ سایډ ګورو او که د بیټینګ سایډ ګورو. اووم چې دی زیشان مقصود، واقعیت زیشان مقصود هم نړیواله څیره ده او په کرکټ کې ځانګړی نوم لري. او اتم چې دی ګریټ ډیلانی دی، دا هم نوی لوبغاړی دی چې میدان ته راغلی دی او ډېره چټکه توپوهنه کوي. ګلو دوستانو، دا هغه د آی سی سی یعنی د کرکټ د نړیوالې شورا نوې درجه بندي د ټي 10 رینکینګز و چې تاسو ته مو در وړاندې کړه. که چیرې غواړئ چې د کرکټ
له نورو تازه جزئیاتو څخه ځان خبر کړي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ او که چا مو د فیسبوک پیج نه وي لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج سره لایک کړئ او له هغه نه وروسته دغه تازه معلومات په مختلفو پیجونو او ګروپونو کې شیر کړئ تر څو نور ملګري مو هم ورڅخه خبر شي